بسم الله الرحمن الرحیم. نننه د درس موضوع البته یوزر اکاؤنٹ ته او په یوزر اکاؤنٹ کې د هغه کنفیګریشنز دي چې څومره سیټینګ باغې کې کولای شو موږ هغه هم د سی ایم ډي د لارې نه سی ایم ډي په مایکروسافټ افیس په مایکروسافټ وینډوز کې وبخښه ډېر زیات مایکروسافټ وینډوز کې یو پروګرام دی خپل چې د کمانډ لاین انټرفیس په ترو باندې موږ سره کار کوي. یعنی دې کې څه ګرافیکس نشته ده، فقط دې کې موږ تاسو کمانډز لیکو او د هغه په ترو باندې موږ تاسو هغه کوم انسټرکشن چې موږ ورکړي د انسټرکشن مطابق موږ سره عمل کوي. کچې د موږ تاسو غواړو یو نوی یوزر جوړ کړو د سی ایم ډي د لارې نه اسانه طریقه ده. راځو موږ افیس بٹن باندې کلیک کوو، په افیس مینو کې رن کمانډ باندې کلیک کوو او دلته ورته لیکو سی ایم ډي. سی ایم ډي معنا کمانډ پرومپټ. کمانډ پرومپټ چې کله ولیکلو دا دې سينه اوکې کو ساده طریقې سره نو مونږ ته یو تور صفحه چې هغه په سپین کلر کې یا وایټ کلر کې لیکل دي دا صفحه مونږ ته خلاصيږي. دې صفحه کې لکه د مایکروسافټ وینډوز او د داسې آیکن نشته نو ځکه دې ته کمانډ لاین انټرفیس وایي. کمانډ لاین انټرفیس کمانډ لاین انټرفیس یا هم ورته ویل شي سی ال آی. د سی ال آی د لارې نه موږ څنګه کولی شو چې یو اکاؤنٹ جوړ کړو، هغه کې کنفیګریشن وکړو، یو اکاؤنٹ ډیلیټ کړو، یو اکاؤنٹ پاسورډ ورکړو، یا کچیر د یو اکاؤنٹ پاسورډ زموږ څخه هیر شوی وي هغه پاسورډ څنګه دیسنه ریسیټ کولی شو یا ختمولی شو. اسانه طریقه دا کله چې مایکروسافټ کمانډ پرومپټ هم دې سينه خلاص کړو اوله کې دلته لیکو نت فاصله یوزر. دا یو کمانډ دی که څوک وایي چې دا ولې ورته لیکو دا کمانډ همدغسې لایبرري لري همغلته ډیفاین شوی دی شابس همدغسې ورته مجبور چې موږ هم ولیکو. نت یوزر لیکو انټر وهو کله چې نت یوزر ولیکو انټر یې کړو دلته کرنټ یوزرز چې موږ سره کوم دی هغه یوزر ماته ښایي. ماته وایي چې تاسو یو اډمنسټریټر یوزر دی، یو ګسټ په نامه یوزر دی، یو یوزر دی خان په نامه، یو چې دی شفیق خان په نامه یوزر دی. یعنی اوورال موږ سره دلته څلور یوزرز دي. یو خبره یاد ساته کوم اډمنسټریټر اکاؤنٹ چې موږ سره دی او ګسټ اکاؤنٹ دا فلحال دواړه ډي اکټیویټ دي شابس. مطلب دا چې دا دواړه فعال نه دي. کله چې تاسو کمپیوټر کې انسټالیشن کوئ کمپیوټر انسټالیشن وخت کې موږ سره دوه یوزر راځي. انسټالیشن وخت کې اصل کې موږ سره اکاؤنټس چې دا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي بلټ ان اکاؤنٹ. بلټ ان اکاؤنٹ ته ویل شي یعنی کله چې تاسو کمپیوټر کې انسټالیشن کوئ نو کمپیوټر خپل تاسو دوه اکاؤنټس درکوي، یو اډمنسټریټر وي پکې او یو پکې ګسټ وي. دا ګسټ خپل یو لوکل اکاؤنٹ دی شابس. یعنی اډمن نه دی. اډمن اکاؤنٹ ته ویل شي چې هغه سره فل رائټس وي یو پروګرام انسټالیشن کولو، یو بل یوزر جوړول، یو بل یوزر ډیلیټ کولو، یو بل یوزر کې موډیفیکیشن کول، ټول رائټس پر سره وي. ګسټ اکاؤنٹ یا د لوکل اکاؤنٹ ویل شي شابس. دا موږ رولز دې د ورکو څومره چې رولز هم ورکو څومره چې دې ته رائټس ورکو موږ دا غیر رائټ مطابق باندې دلته کار کولای شي. دغه دوه یوزر اکاؤنٹ چې تاسو ښکاري شابس دې ته ویل کېږي built in user accounts. دا یوزر اکاؤنٹ دی چې کمپیوټر کې built in دی خو ګسټ هم سره فلحال غیر فعال دی او اډمنسټریټر یوزر هم سره ډي اکټیویټ دی. نو موږ اکټیو اصل کې دوه اکاؤنټونه لرو، یو خان په نامه او یو چې دی شفیق خان په نامه باندې دوه اکاؤنټس دي موږ سره. که زه دریم اکاؤنٹ جوړول غواړم نو زه ورته لیکم نت فاصله یوزر او فاصله سلیش اډ. چونکه زه یوزر اډ کول غواړم نو زه ورته لیکم سلیش اډ. د څه په نامه یوزر جوړول غواړئ؟ د احمد په نامه. نو موږ دلته ورته لیکو احمد انټر. کله چې انټر شو د کمانډ کمپلیټ سکسسفولي تاسو ولیکل شو د دې نه مطلب دا چې تاسو کوم کمانډ مو ترا کړو هغه کمپلیټ کړو هغه ټاسک تاسو سره ته ورسېد. اوس که زه سره لیکم نت یوزر نو که تاسو وګورئ دلته مو سره یوزرز په خوا په پردله زیات شوی دی. یو اډمنسټریټر دی، یو احمد دی، یو ګسټ دی، یو خان دی او یو شفیق خان دی.
که تاسو خیال مونږه مخکې چې نت یوزر لیکل موږ سره یو دوه درې څلور یوزر یې شابس او سو یوزر دی یو دوه درې څلور پنځه یعنی احمد یوزر دا وخت پر سره اضافه شوی که اوس وګورئ بل یوزر اضافه کینو نت فاصله یوزر فاصله سلیش اډ او بیا یوزر نیم ورکو حامد انټر نو یو بل یوزر هم موږ سره اضافه شو هغه هم د حامد په نامه که زه نت یوزر ولیکم چې په سنټر کې ما ته ښیي چې استاد سره اډمنسټریټر دی حامد دی احمد دی خان دی دغه یوزر سره اوس په الحال دلته اضافه شو یو یوزر که چېرته موږ تاسو ډیلیټ کول غواړو نو هغه د خاطر نت لیکو یوزر د اډ په ځای دلته ډیلیټ لیکو نور هیڅ هم پکې نشته صرف نت یوزر سلیش ډیلیټ नेट फासला यूजर फासला स्लैश डिलीट और यूजर नेम लिखो सो अहमद डिलीट करो अहमद एंटर अहमद डिलीट शो द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली कजबीर दराश मन यूजर लिखो तास वसु करे द अहमद शता बिल्कुल नशता एडमिनिस्ट्रेटर दे गेस्ट दे खान दे और शबीर खान का नाम अकाउंट इन केस खान अकाउंट हम डिलीट करो नेट यूजर स्लैश डिलीट दलते लिखो हो गया और सारा खान एंटर के शाबाश खान डिलीट हम डिलीट खान यूजर अकाउंट हम डिलीट शो द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली कलम चो लिखल शो मतलब दा जैसा कमांड कंप्लीट शो का बिया आजम द नेट यूजर लिखो तासू रदलता खान शम सरा नष्टा यो यूजर अकाउंट बन जोड़ो और बाकायदा यूजर अकाउंट हम पासवर्ड वर्क हो द सिम दी दिलारे ना दा हम संग कवलेश कच्चे दजदल तलाश मन नेट यूजर लिखो वैसे नेट यूजर ऐड खान नो ما سره یوزر جوړ شو خو مګر هم دا یوزر پاسورډ پروټیکټډ یوزر نه دی د یوزر ته بغیر د دې چې پاسورډ ورکوم از داخله دی کته شر درشه رنتا او برن کې کنټرول ولیکې دلته او یوزر اکاؤنٹ سره شي شابستل منیجر د اکاؤنٹ سره د خان شته سټانډرډ اکاؤنٹ خدا پاسورډ پروټیکټډ نه دی کچې د دې ته پاسورډ ورکول غواړو یو په جی وای طریقه دا ګرافیک یوزر انټرفیس لاره راځو کریټ پاسورډ او زه وایم نه زه د سیم ډي لاره نه د پاسورډ ورکوم نو زه دلته راځم او خپل ته وچی نت یوزر سلیش خان یوزر اکاؤنٹ څه په نامه ده خان فاصله سټیټیک هش اته دا بٹن و پریس کې شابس شفت پلس اته शिफ्ट आते چې کلم پرس کې تاسو سټیټیک یا سٹار راځي کله چې سٹار راغی انټر وکړئ نو تاسو لاندې لاین کې لیکي ټایپ او پاسورډ فار د یوزر نو یوزر د خاطر یو پاسورډ لیکل شي زه ورته پاسورډ هم لیکم A B C D دا پاسورډ ورته لیکل بیا انټر کې بیا زه ورته لیکم چې A B C D ځکه دویم ځل تاسو یو ټایپ د پاسورډ ټو کنفرم یا دویم ځل هم پاسورډ دلته انټر د کمانډ کمپلیټ سکسسفلی کزه چیرته اوس راشم دلته یوزر اکاؤنٹس تا یوزنگ دا بیک کملک اوکے یوزر اکاؤنٹس راځم منیجر انر اکاؤنٹس تا دلته ګورم خان سره سلیکټ پاسورډ پروټیکټډ یعنی اوس دې کې پاسورډ شته کزه کله هم راځم د دې پاسورډ ډیلیټ کوم نو دا غي هم اسانه طریقه ده ځکه موږ ته سیلای په دلته کمانډ لاین انټرفیس کې سیم ډي موږ ته دا موقع راکړي چې یو اکاؤنٹ کې چې تاسو ته پاسورډ ځنوي دا غي پاسورډ د دې نه تاسو ډیلیټ کولای شئ زه ورته لیکم نت یوزر او بیا لیکم د کوم یو اکاؤنٹ چې تاسو پاسورډ لري کول غواړئ دا غي موږ لیکو لکه خان فاصله شفت اته چې سٹار لامل شي انټر درې ځله انټر باس پاسورډ ختم کله چې دوباره اسما یوزر اکاؤنٹس دا او یوزر دا ریفریش کوم شابس بیک زما واپس لازم منیجر انر اکاؤنٹس تاسو خان اکاؤنٹ پورا اوس په پاسورډ نشته ان کیس یو وخت یو اډمنسټریټر اکاؤنٹ پاسورډ ختمول غواړم دا د ټول نه اصلي خبره زما خپل اډماین د دلته اس شفیق خان په نامه زغړم د پاسورډ ختم کما زګه چې ورته چې ریموو پاسورډ نو ماته چې ستا کرنٹ پاسورډ څه ده کچیر د ماته کرنٹ پاسورډ یاد نه زه ورته غلط پاسورډ ورکوم ورته ریموو کوم ته د پاسورډ د ټاپ از انکریکټ کوم پاسورډ چې تاسو د ټایپ کړی دا انکریکټ یا غلط دی پلیز ریټایپ یور کرنٹ پاسورډ خپل کرنٹ پاسورډ باید وي تاسو صحیح طریقې سره دلته ولیکئ اله تاسو کولای شئ دا پاسورډ ختم اوکې ان کیس ما زما پاسورډ یاد وته زه په څنګه کوم
نو د یوزر اکاونټ د لارې نه نشم کولای وینډوز چې کوم طریقه د خوده د هغه د لارې نه نشم کولای نو زه مجبور یم چې راشم سی ام ډي یا کمانډز ته راشم کمانډ کې به ورته چې نت یوزر یا زه اصل کې یو بل اکاونټ جوړوم د همدې اکاونټ هم ختمولی شم نت یوزر زه ورته لیکم اس شفیق خان او بیا سپیس سټیټیک علامه پریس کوم انټر بیا انټر او بیا انټر اوس که زه راځم یوزر اکاونټس ته راځم یوزر اکاونټس کې منیجر ادر اکاونټس ته راځم زه ګورم چې شفیق خان اډمنسټریټر دی خو پاسورډ پروټیکټډ نه دی ځکه د دې پاسورډ موږ ختم کړو یو خبره یاد ساتئ کله چې د یو یوزر نیم د دوو نومونو څخه جوړ شوی لکه زما یوزر نیم دی اس شفیق سپیس خان یعنی دې کې دوه نومونه دي یو شفیق دی بل خان دی د دواړو ترمنځ دلته سپیس موجود دی که چېرته یو یوزر اکاونټ په دې طریقه باندې لیکل شوی تاسو مجبور یاست چې هغه یوزر اکاونټ په ډبل کوټس کې ولیکئ ډبل کوټس او د ډبل کوټس په منځ کې باید تاسو دا یوزر اکاونټ ولیکئ بس لکه زه راځم بیرته خپل یوزر ته پاسورډ ورکوم زه ورته وایم چې نت یوزر که زه شفیق خان داسې لیکم شفیق او کې ډبل اس دی سوري شفیق خان او سټیټیک انټر کوم ماته وایي چې the syntax of this command is ماته چې دا syntax تاسو ولیکئ کوم syntax یا کوم طریقې نه چې تاسو استفاده کړئ هغه غلط دی ځکه ورته وایم چې net user شفیق خان دا شفیق خان به زه کوټس کې لیکم ډبل کوټس زه لیکم ډبل کوټس شفیق خان او بیا ډبل کوټس او دا غوښنه وروسته سپیس او بیا سټیټیک اوس انټر کوم ماده چې دا صحیح دی ټایپ اف پاسورډ دې ته اوس یو پاسورډ ورکړم مخکې خو موږ پاسورډ ته ریموو کړی و اوکې زه چې دا پاسورډ دی خان او انټر کوم او بیا ورته خان لیکم انټر ماته چې دا کمانډ کمپلیټ سکسسفولي ځکه یوزر اکاونټس ته راځم نو اوس به ماته وایي چې شفیق خان دلته پاسورډ پروټیکټډ دی ځکه چې موږ ورته بیرته پاسورډ ورکړو ګورئ شفیق خان د دې پاسورډ څه شی دی خان دی پاسورډ پروټیکټډ نو مطلب دا دی چې دا کوم یوزر اکاونټ چې دا سره دی دغه یوزر اکاونټ پاسورډ لري که بیرته تېنه پاسورډ ختموئ اسانه ایزي طریقه ده نت یوزر ډبل کوټس شفیق سپیس خان او ډبل کوټس کې 1 او بیا هم سټیټیک 1 2 3 درې کلیکو سره پاسورډ ختم شو یو څه زیات وساتئ بیا تاسو وایم کوم نوم چې هغه فقط او فقط یوې کلمې څخه جوړ شوی وي لکه زه لیکم نت یوزر خان یو یوزر جوړوم سلیش ایډ خان یوزر مې جوړ کړه داسې شو ماته وایي چې دا یوزر خو شته زه دې یوزر ته پاسورډ ورکوم نت یوزر او خان لیکم دلته شاوس او بیا سټیټیک ورکوم ګوره دا زه ډبل کوټس کې نه لیکم ډبل کوټس کې دا ځکه نه لیکم چې دا یو سنگل نیم دی یعنی د یوې کلمې نه جوړ شوی دی که چېرته دا شفیق خان اوسي نو بیا ډبل کوټس کې ولیکئ شفیق خان ډبل کوټس کلوز داسې او که سنگل نیم اوسېږي نو هغه موږ تاسو کولی شو چې بغیر د ډبل کوټس نه ولیکو نننی درس کې موږ څو څیزونه وویل شاباس اول هم دا وویل چې یوزر اکاونټ څنګه کریټ کولی شي how to create a user account through CMD the CMD یا command line interface دلارنا سیلای دلارنا command prompt دلارنا څنګه کولی شو چې یو یوزر اکاونټ جوړ د یوزر اکاونټ جوړولو د خاطر مونږ اول لیکو نت فاصله یوزر فاصله یوزر نیم ورکو هر یوزر نیم چې تاسو خوښوي او په خیر ځان سلیش اډ دلته لیکو سلیش اډ او فاصله یوزر نیم کوم یوزر نیم چې تاسو خوښوي سپوز داسې لیکم نت یوزر سلیش اډ خان بنامه غواړم نو دا سینټیکس ته شاباس کله چې تاسو دا سینټیکس ټایپ کوم او بیا انټر کې شاباس نو د خان په نامه یو اکاونټ تاسو جوړیږي دویمه خبره دا دغه یوزر اکاونټ د ډیلیټ کولو خبره وا ډیلیټ د خاطر شاباس هاو ټو ډیلیټ ا یوزر اکاونټ
یو یوزر اکاونٹ مونږه څنګه ډیلیټ کولای شو خو تھرو سی ایم ډي شاوس تھرو سی ایم ډي زه به ورته وایم چې نت یوزر سلیش اډ په ځای به لیکم سلیش ډیلیټ او بیا هم یوزر نیم داسې لیکلی شم چې نت یوزر سلیش خان یوزر دی کنه شاوس ډیلیټ کا ماته کوم یوزر خان یوزر دا سینټیکس ورته داسې لیکلی شم کچېرته یو یوزر ته مونږ پاسورډ ورکو درېیمه خبره مونږ پکې د پاسورډ کړو شاباس یو یوزر ته موږ څنګه پاسورډ ورکولی شو زه لیکم نت یوزر او بیا دلته مونږ لیکو شاباس یوزر نیم او فاصله سټیټیک په سره راځي شاباس شفت پلس اتا دا بټن یې پریس کوو شاباس کله چې یو یوزر د پاسورډ ورکوم نو زه به لیکم نت فاصله یوزر نیم فاصله سټیټیک او بیا به زه انټر کوم شاباس بیا به څه کوم انټر کوم کله چې موږ دا انټر کې شاباس د انټر نو وروسته موږ څه کوو دلته یو پاسورډ ټایپ کوو ټایپ ا پاسورډ کله چې پاسورډ ورکړو دا غي نو وروسته شاباس واپس راځو ری ټایپ ا پاسورډ یعنی دا پاسورډ موږ څه کوو دوباره هم ورته لیکو چې کله دوباره دا پاسورډ لیکل شاباس اخر کې موږ انټر کوو بس انټر کو تاسو یوزر پاسورډ واسه او که پاسورډ ختمول بیا ډېر ایزی دی پاسورډ ختمولو د خاطر فقط موږ لیکو نت فاصله یوزر نیم او فاصله سټیټیک او بیا موږ څه کوو شاباس درې ځلې انټر پریس کوو انټر 3 ټایم درې ځلې به موږ انټر پریس کوو تاسو پاسورډ به ختم وي یعنی په دې سینټیکس کې تاسو واس کولی شئ چې نت یوزر نیم پس یوزر نیم لیکل لکه خان پاسورډ ختموم خان فاصله سټیټیک یو انټر دو انټر درې انټر نو تاسو ورته چې دا کمانډ کمپلیټډ سکسسفل یعنی تاسو کمانډ چې کوم تر کړو هغه مو سره سکسسفل شي یو ځل بیا راځم یو یوزر جوړوم نت فاصله یوزر او سلیش اډ جان په نامه د پاسورډ ورکوم نت یوزر جان فاصله سټیټیک فاصله یو پاسورډ ورته ټایپ کړئ لکه پاسورډ ورکوم ورته ASDF بیا انټر ASDF انټر هغه تاسو نه ښکاري خو تاسو وسوګور یوزر اکاونټ ته لاړ شئ جان په نامه به یوزر هم جوړ شوی او هغه ته پاسورډ هم ورکړ شوی ځکه راځم بیک ته او منیج یوزر اکاونټس ته راځم تاسو ګوره جان په نامه یوزر هم جوړ شوی او هغه ته پاسورډ هم ورکړ آینده کلاس کې ان شاء الله چې بیا سی ایم ډي مبارکه نور خبرې کوم نن لپاره باندې